دلته پکې چې کوم د یو خبره داسې راغله چې د کور مې ملګریو موږ له ټلیفون وکړو دا ټلیفون یې راته وکړو چې موږ نه د بهر سچوګان راغل او موږ باندې سچوګان ولګول نو موږ د افسرانو له وویل چې خدای پاره دا خو ته موږ سره ظلم کوې ته خو ماله ویلي وو چې زه به د بهر نه تاله سړی نه لګم دی سچو ته څنګه ولګلو د کور مې ملګري وویل چې موږ بې وسه شو راشو موږ به جوړ په ځای باندې پرېښود د ایاس په کور کې نن بس خوشحالي ده الله وخت خوشحالي لري د کور خوشحالي آی پرېښوه دغې خبرې له راغلو کور مې چې کله موږ راغلو په کور ما کې داسې کیسه وشوه چې چرشه لاس مې لو کړی دی ډي پي او له راپورټ کړی دی چې اسد مې سره لاس مې لو کړو شوکاس نوټس یې ورکړو د ایاس په کمره کې مې شپه وکړه ایاس یې چې کوم دی شپه په شپه پسې نوټس یې وخو کمرې نه یې بهر کړو د موږ بېعزتي وشوه موږ ویلته د نواب صاحب سره د سید جلال صاحب سره رابطه وکړه چې آیا د بېعزتي د موږ وشوه موږ تاله درځو ویلته به دا خبره کړو یا پولیس کېږم یا نه کېږم خو د دغه ډي پي او د دغه بېعزتي پوښتنه به زه کوم په دا چې د کور مې ملګري بېعزتي وشوه دا د اف آر په سطح باندې وشوه موږ دغه ځای نه راغلو دلته سید جلال وویل چې ماله جرنیل رسي موږ ورته ویل چې ته جرنیل اټینډ کړه موږ درځو دا خبره به بیا شا پکې وشي زه اوس سید جلاله زه تاله ویم چې ته مثلا غیرتمند یې که دا یاس غیرتمند دی چې دا ویلته جرنیل وې تر تلو دله یې انعام هم ورکولو پیسه یې ورکوله او دغه ورته هغه شی پرېښو ورته ویل چې ضروري نه دی د ما دا کام ضروري دی د ما دا کام ضروري دی دا چې کوم دی څه دا خبره وکړه زه د وزیر په سر باندې په قومونو کې نایم یو کلال یم خو د بهر نه یې څوک پېژني نه خو ویل چې وزیر دی نو غیرتمند دی ما د بوپریدي د شرمنه تا د وزیر په سر باندې کېښوه ما له پته نشه چې ته نو یې که کلال یې ډمې څه یې د غیر تصدیق به ته ما له کوې خو ته مې مشر کړې روان مې کړې نن زه تاله راغلم ما خپل مړی ژوندی مې ورته پرېښود در په در باندې زه ګرځم کله په خوړونو کې شپه کوم کله چې کوم د ګټرو د پاسه زه خوراک کوم څه له یې کوم د مور واده دی پلار واده مې دی چې زه دلته راغلم خو تا غیرت و پښتو په وجه زه ورته یم نن د وزیره دا تیاره په تا کې راووته زه یوه خبره هم نه کوم چې ما له تا وړم باید تیاره څرګنده کړي نی په فاټا کې په کمیټې کې بېغیرتوب نشته نن کومه ته چې کوم دی یوه خبره د بېغیرتوب راوباسې زه تاله وخت در کوم چې په همدغه ځای کې مې راکړی که په دا چې په روایاتو کې د پلار شرمه مر واغسته سید جلال په سر مې کړه سید جلاله نن تا شرمه واغسته د پولیس په پښو کې دی وغورځوله ما ټیک ته غورځولي خو دغې دپاره مې نه غورځولي چې تا د ما مشر و روایت ته د ما ختموې موږ ورته ویل ته وزیر الله هم ویلي و جي پي هم ویلي چې ته چې کوم دی په سند کې سندای چې کوم دی سایي ورته وایي په پنجاب کې ورته چودري وډیر او ګجر ورته وایي په بلوچستان کې ورته سردار وایي په کې پي کې کې ورته خان ورباب وایي د ما د ملک د مشر حیثیت څه شړی دا به مرته څرګندوي د ما به وړاندې روایت وي بیا به قانون وي نو موږ په همدا باندې په همدا خبره باندې راغلي یو دلته پکې دا شی شوی نن زه ویلته وزیر له ویلته ورغلم چې درد وم بېعزته شوم ساتره شوم او په تا پورې ما زړه ونیولو او تا ما له دروازې بند کړې لمبای خو زه نه دا پوښتنه کوم چې وزیره دروازې درته څه له بند کړې ته خو ډېر غیرتمند قوم یې زه خو په تا پورې ګوتې تودم او نن ته ما له دروازې بند کړې زه اوس په کوم ملیار ما له مخکې تیاره کړې یو ما خو تر نه راوړه رڼا مې ته راوړي چې کومې مسایل دي بالکل چې کومې خبرې صد وکړي حکومت ته منلي دي چې نه یې کوي بیا به ظلم زیاته یې ښه کوي نور هم داسې ده چې کومه صد وکړه طریقه یې پکې وکړه نور درته وزیر الیار بند کړه تیاره درته جوړه کړه چې ته ماله تیاره مخکې رڼا جوړه کړې چې زه ته مخکې مزال وښیم طریقه وښیم دا سوال یې ته راغلی وي چې نه چې کوم دی دغه کوم کورني مسایل دي کوم ذاتي مسایل دي دا خدای دپاره یو طرف لکه په یو پیج په 22 پوینټونو باندې ښه ودرېږه د کور یو طرف نه دا شی کېده مخکې مزل کول دي په ډېره نازکه مرحله کې ورنوتي یو حکومت هم تا بې اتفاقي له کړي چې در کې راوځي کسان دی چې سروي در کې وکړي خو د سوال دی ته کوم چې ما ځان تس نس کوه مخکې د مشرانو سره وي نن چې کوم دی مشر به ماله وي چې پولیس مې راوستی پولیس ما په خپل د بل په غیرت راوستی نن خپل ایو عزت د ما په خپل لاس کې دی د بل لاس نه مې نه دی ورکړی خو که وزیره ته ماله تیارې جوړوي او دروازې ته تالې بندوي نو بیا کې تیاره ده بیا یې خر شوی یې یا ډور شوی یې هغه یاس خبره چې مونږ خو چې کوم دی دا به وایي چې خیبر والا پیسې له به ټینګ نشم یا به چې کوم دی دړکې له ټینګ نشم وزیره زه خو ویم چې ته پیسې له هم ټینګېږي او غوسې له هم ټینګېږي وجاګړې له هم ټینګېږي ما خو دغې وجې نه مشر کړی نو دغې وجې نه چې کوم دی دا کمې خبرې مخکې پې مزل کول دي زمونږ په دا وزیرو کې یوه بېعزتي وشوه مونږ دا ویایو زه څه هم ویلته وزیرو مشرانو ملکانو په حجره کې کېږي چې ویلې د سړي د محترمه ویلې د ما نه پټ شوی په کومه خبره پټ شوی که کمزوری وي ډور شوی وي خو هم یې مرته وکړه که نه وي دا شی په تا باندې جوړ شوی وخت کړی دی پکې نو بس همدا خبرې حکومت درته کړي کوي وي هماغسې چې کوم دا 22 پوینټونه یې منلي نه یې ولکه ته بهر پولیس هم منم او نه یې ته ولکه چې دا سر خو مې ولي که نه
او ټوکړي ټوکړي مې کوي بیا د یې راولي او چې نوي کنه کسان د چې د کم پیس پوینټونه یې شمنلي چې درس ومني او یا کسان د چې هغه زوړ نظام ورته واپس راولي چې کوم مخکې کوم نظام او کومه طریقه وه